سلامونه نیکی هیلو دوستانو هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو هم د لومړنۍ ویډیو ادامه ده، یعنی دوهمه ویډیو ده پرله پسې. نو هیله ده چې له دغه ویډیو څخه هم خوند واخلئ او له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. پس ځو او په ګډه سره نننۍ ویډیو پیلوو. Ich fahre Bus. Ich fahre mit dem Bus. Ja, ich fahre mit der U-Bahn. زه په ملي بس کې هم په اورګاډي کې سفر کوم. البته کولی شئ تاسې mit مغه preposition چې دی هغه هم ورته استفاده کړئ. Ich gehe یا ich laufe zum Bus. زه د بس خواته ځم. gehen تللو ته وایي او laufen هم منډې وهل کولی شئ تاسې استفاده کړئ. Ich renne zum Bus. زه د بس خواته ځغلم یا هم منډې وهم. Ich warte auf den Bus. زه بس ته انتظار یم یا هم انتظار باسم. Ich steige in den Bus ein. زه بس ته خیژم. Ich kaufe eine Fahrkarte am Automaten. یعنی زه د اتومات ماشین څخه ټکټ رانیسم یا اخلمې. Ich zahle 2,70 €. یعنی زه 2 € ورکوم دې په خاطر چې ټکټ واخلم. Ich entwerte die Fahrkarte am Automaten. زه خپل ټکټ د ماشین په وسیله باطل کوم، یعنی غورځوم یې ور اچوم. Ich fahre mit dem Bus. زه په بس کې سفر کوم یا هم ich steige aus dem Bus aus. زه د بس څخه کښته کیږم. البته یو شی ته باید متوجه اوسئ چې موږ 3 فعلونه لرو د بس د څوک او د نورو نقلیه وسایل لپاره، لکه einsteigen داخلیدل، aussteigen کښته کیدل او umsteigen د دغه نقلیه وسیلې چې دي، دغه چې غواړئ چې د یوه څخه بل ځان تبدیل کړئ، بس umsteigen ورته استفاده کولی شئ. Ich steige in die U-Bahn um. یعنی زه خپل اورګاډی بدلوم. Ich treffe Freunde am Marienplatz. Ich treffe Freunde am Marienplatz. یعنی زه خپل ملګري سره د مارکیټ په میدان کې ملاقات کوم، یو ځای د Marienplatz. البته دلته کولی شئ تاسې دا ټول شیان مې چې ما ویلي دي تاسې هم د خپل ځان سره تکرار کړئ. اوس راځو د فعلونو ته او پریپوزیشنونو ته چې موږ دلته وویل او ورسره مهم لغات کولی شئ تاسې دا ټول تکرار کړئ د خپل ځان سره. fahren تلل یا هم سفر کول د کوم نقلیې وسیلې په مرسته باندې. gehen ګام وهل. laufen هم ګام وهل ته ویل کېږي، البته لږ څه تیز. zum یو شي طرف ته. der Bus بس. rennen منډې وهل. warten انتظار کول. auf یو شي ته یا هم یو نفر ته. einsteigen ختل. in دننه یا داخل. kaufen پیرل یا رانیول یا هم اخیستل. die Fahrkarte ټکټ. der Automat اتومات zahlen پرداخت کول یا هم د چی غواړئ چې مثلا د یو ټکټ پیسې پرداخت کړئ یا هم د یو بل شي. entwerten باطلول یا هم هغه غوڅول. umsteigen بدلول اړول. die U-Bahn مترو ریلونه چې دي. aussteigen کښته کیدل. treffen ملاقات کول او die Freunde ملګري او دوستان. دا هم هغه مهم او د استفادې وړ فعلونه، نومونه او پریپوزیشنونه دي چې تاسو کولی شئ چې د نقلیو دپاره تاسې هم دسه استفاده کړئ. اوس هم راځو essen und trinken ته چې ډېر مهم بخش دی. څښاک او خوراک. البته د دغه کتاب یا د دغه ټولګې
ژباړه ما نه ده کړې، ما د یو بل مرجع څخه اخیستې ده دغه ټولګه د الماني ژبې. نو هیله ده چې ځینې املایي مغه ستونزو او مشکلاتو ته انشاءالله تاسو خپله رسیدنه وکړئ. لکه څښاک او خوراک، البته څښاک او خوراک دي. Ich esse kein Schweinefleisch، یعنې زه د خوګ غوښه نه خورم. البته دلته ژباړه یې غلطه ده چې زه د خوګ غوښه ونه خوري، اما زه د خوګ غوښه نه خورم. Ich esse، زه څه خورمه، یعنې زه خورمه das Brot، ډوډۍ، das Ei، هګۍ، همغه هګۍ، das Gemüse، سبزي، die Tomate، رومي بانجان، die Zwiebel، پیاز، die Karotten، گازرې، die Kartoffeln، کچالو، der Reis، وریژې، die Nudeln، مکروني، der Knoblauch، اوږه. او د غوښې بخش ته چې راشو، das Fleisch، غوښه، das Hähnchen، د چرګ غوښه، das Rindfleisch، د غوا غوښه، das Lammfleisch، د پسه غوښه. او د خوسندي غوښه ته څه وایي بیا؟ das Kalbfleisch. او ماهی ته der Fisch. Der Käse، پنیر، der Honig، مغشات، die Marmelade، مربا، das Obst، میوه، der Apfel، مڼه، die Zitrone، لیمو، die Orange، نارنج مالټه، die Banane، کیله، Salz und Pfeffer، مرچ او مالګه، der Zucker، بوره، die Kekse، بسکټ، der Kochen، کیک، او die Süßigkeiten، مغه شیرینی با، بیا همغه خواږه شیان. او د څښلو په بخش کې ich trinke keinen Alkohol، یعنې زه الکولي مشروبات یا مغه د څښلو شی نه څښمه، یا هم شرابات کېدای شي استفاده کوي، الکول نه څښمه. Ich trinke، زه څښم، څه څښمه؟ مثلا زه die Milch، شیدې، der Saft، جوس، die Cola، یا هم کوک، das Wasser، اوبه، der Tee، مغه چای، der Kaffee، مغه قهوه. او که چاته بیا مثلا د نوشجان لغت استفاده کړي څه ورته وایه؟ guten Appetit، guten Appetit. البته اپیتیت، guten Appetit کوای شي تاسو هم د خوړلو لپاره هم د څښلو لپاره استفاده کړئ. اوس راځو ځینې د آشپزخانې وسایل لپاره ځینې لغات دي، لکه der Topf، دیگ، die Pfanne، مغه تخم پزی یا مغه دیگه چې دی، die Flasche، بوتل، das Glas، گیلاس، der Löffel، کاشوغه، die Serviette، مغه کاغذی دستمال، die Gabel، پنجه، der Teller، مغه هغه ته وایي پلیټ، یا هم ورته موږ کولی شو چې ورته هغه پلیټ به خیر ترجمه کړو. das Messer، چاړه، یا هم die Tasse، پیاله. اوس راځو څه رقم کولی شو چې یو څه شي سودا واخلو او په کومو ځایو کې دا کولی شو چې واخلو. einkaufen، سودا اخیستل. was kaufe ich wo؟ was kaufe ich wo؟ یعنې څه شی زه چیرته اخیستی شم؟ im Kaufhaus، یعنې په یوه دوکان کې، لکه die Kleidung، کالی، die Lebensmittel، خواړه، die Putzmittel،
die پاککاری مواد، die Drogerieartikel، یه همه درمل، das Spielzeug، die لوبسامان، die Schreibwaren، die لیکلوست مواد، یه هم die الکترونیک، یه همه برقی سامان. لکه واشی په یو دکان کې تاسو واخلئ، په سوپرمارکټ کې کوم شیان تاسو اخیستی شئ؟ لکه die Lebensmittel، خوراکي مواد یا خواړه، die Drogerieartikel، درمل مواد، او die Putzmittel، د پاککارۍ مواد، لکه DM سټور، لکه روزمن سټور، لکه همداسې نور سټورونه دي چې دا شیان پکې اخیستی شئ. in der Drogerie هم drogerie، په درملتون کې هم اپوتکې څه شی اخیستی شئ؟ die Windeln، پمپرس، die Seife، صابون، das Shampoo، das Duschgel، د حمام جل، das Deodorant، سپری یا هم شپری هم ورته استفاده کولی شي ځینې وخت، die Hautcreme، د پوستکي کریم، die Zahnpasta، د غاښو کریم، die Zahnbürste، د غاښو برس، او Drogerieartikel und Putzmittel دا ټول دلته ترلاسه کولی شئ. او آخري څه دي؟ die Binden یا هم tampons، د سمال او کوټکس. په بیکرۍ او اپوتکې کې هم څه کولی شئ ترلاسه کړئ دا ټول شیان، یعنې په بیکرۍ کې د خوړلو شی ترلاسه کولی شئ، او په اپوتک یا همغه دروګري کې دا ټول شیان ترلاسه کولی شئ. په بیکرۍ کې نانوایۍ کې څه شی ترلاسه کولی شئ؟ die Breze یو رقم بریټسل ډوډۍ ده، die Semmel هم یو رقم د ګرده ډوډۍ ده، das Brot خپل اصلي ډوډۍ، der Kuchen کیک. او په اپوتک کې درملتون کې بیا څه استفاده کولی شئ؟ څه شی ترلاسه کولی شئ؟ ټول د درمل مواد، لکه پلاستر، مدیسین، تابلیتن، مدیکامنته او همداسې نور. البته په آلمان کې د درملتون لوګو په دغه شکل باندې وي، یعنې د ای په شکل وي، په مابین کې همغه طبي هغه علامه. اوس راځو سوپرمارکټ ته. په سوپرمارکټ کې was sehe ich؟ یعنې زه څه وینم؟ مثلا دوشن، د حمام بخش یا د مینځلو بخش، پرایس، قیمت د هر شي تر لاندې په تاقچه کې قیمت یې نوشته وي، ریګال تاقچې ته وي، او په هر تاقچه کې چې بیا هر څه مواد وي یا هر څه د خوړلو یا د څښلو شی وي، د هغې لاندې څخه یې همغلته قیمت نوشته وي، 1.80 یورو، 2 یورو، 2.5 یورو، 4 یورو، هر څومره چې همغومره قیمت یې نوشته شوی وي. او که چیرې غواړئ هغه کراچۍ ځان سره بوځئ، هغه ته څه وایي؟ Einkaufswagen، Einkaufswagen یعنې د سودا اخیستلو کراچۍ. او څه مهم دي دلته wichtig، immer und überall den Müll in den Mülleimer werfen. باید کوشش وکړئ چې همیشه او په هر ځای کې ما کثافات په کثافاتدانۍ کې واچوئ. او کاسې همغه کشیر بخش دی چې همغلته ناست وي، او هر څه چې تاسې اخلئ سکن کوي او پیسې تاسو ته وایي چې دومره کېږي. ما د پیسو صندوق کې کسې ورسوي چې فرکایفر کیدای شي نر واوسي او کیدای شي که به ښځه واوسي، فرکایفرین پلورونکي. او حتی ځینې کڅوړې هم وي، ځینې خلطې یا پلاستیکي خلطې هم وي یا کاغذي، چې تاسو کولی شئ هم د 20 سنټو د 1 یورو تر 1 یورو 2 یورو پورې هم وپیرئ او وایخلئ، چې هغه ته ټوټې وایي، هم کڅوړه ورسره. اوس راځو ځینې مهمو شیانو ته چې څه رقم ته تاسو مثلا پوښتنه کولی شئ د دغه پلورونکو څخه. کولی شئ چې ووایئ چې ich frage den Verkäufer، زه له پلورونکي څخه پوښتنه کوم، البته مذکر پلورونکي څخه. او der Verkäufer antwortet، دغه پلورونکی څه رقم ځواب راکوي، لکه زه که چیرې پوښتنه وکړم چې was kostet die Milch bitte؟ لورینه وکړئ د شیدې بیه په څو ده، یا هم هیله کوم راته د شیدو بیه ووایاست. هغه څه درته وایي مثلا په ځواب کې؟ die Milch kostet 1,09 €.
Ja haben die Milch kostet 1,09 Cent. Ja haben کوم بل پوښتنه کوله لري was kosten die Tomaten bitte یعنی که چیرې د یو څه شي د کوم د خوړو د موادو کوم قیمت یا بیه نشته نه وي پرې تاسو کولی شئ مستقیم پوښتنه ترې وکړئ. Was kosten die Tomaten bitte? Die رومیانو بیه څو ده؟ Die Tomaten kosten 2,29 €. Wo ist die Milch bitte? شیدې چیرته دي؟ لطفا راته وښایاست ځای. Die Milch ist dort. شیدې هلته دي. یا wo ist die Kasse bitte? مغه غرفګک چې پیسې حسابوي یا مغه کشر چې دی په کوم ځای کې دی هغه درته وایي چې die Kasse ist dort, hier, dorthin, rechts, links, vorne یا هم په هر ځای کې. او Kassenzettel کوشش وکړئ چې له ځان سره یې وساتئ. مغه د اخیستلو بیل یا هم هغه شی چې تاسو اخیستی دي چې حساب شي بیا تاسو یو بیل درکوي چې ټول شیان چې تاسو اخیستی دي د قیمت سره یې درته نشته کړي وي او هغه له ځان سره وساتئ. ځینې وخت اشتباه کېږي د ځینو پلورونکو څخه او تاسو ته کم یا زیات پیسې کړي مثلا یا کم پیسې شاید درکړي یا زیات درکړي په دې صورت کې کولی شئ تاسو له دوی سره بیرته حساب او کتاب وکړئ. او آخرین بخش هم څه دی؟ Kleidung für Frühling und Sommer. Kleidung für Frühling und Sommer. یعنی کالی د پسرلی او د دوبي لپاره. Kleidung für warmes Wetter. یعنی د ګرمې هوا دپاره کوم لباس یا کالی تاسو اخیستی شئ لکه das T-Shirt, die Jacke, جاکټ, die Kappe یا هم هوت, خولۍ, der Gürtel, Kammerband, die Sandalen, څپلۍ, die Turnschuhe, سپورټي بوټونه او der Rock اوږده لمنه لرونکی کالی, die Bluse, das Hemd مغه یخنقاق, das Kopftuch مغه دستمال له سر څخه تاویږي او بل څه لرو das Kleid اوږد die Hose پتلون, die Shorts نیکر. دغه ټول شیان تاسو کولی شئ چې حداقل په ګرمه هوا کې استفاده ترې وکړئ. اوس راځو د کال موسمونه یا هم فصلونو ته. die Jahreszeiten. کوم څلور فصل لرو؟ Frühling سپرلی, Sommer اوړی, Herbst منی او Winter ژمی. او دا هم زموږ میاشتې دي چې die Monate Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November او Dezember. البته دغه ژباړی چې دا وری, غویی, غبرګولی, چنګاښ او دا ټولې څه دي یعنې ګډوډ سیستم دی. دغه نشئ کولی تاسې موږ او تاسې ورته استفاده کړو. نو هیله ده چې له ژباړې څخه یې ډډه وکړئ. او Kleidung für Herbst und Winter یعنې د مني او د ژمي دپاره کوم لباس تاسو استفاده کولی شئ, تهیه کولی شئ ځان دپاره. Kleidung für kaltes Wetter یعنې د سړې هوا دپاره لکه der Pullover یو رقم د جاکټ دی چې مثلا ډېر ګرم وي. der Anorak سپورټي جاکټ دی یو رقم. die Strumpfhose اوږده جراب رقم ته. پتلون دی چې زیاتره مثلا د ښځینه‌و دپاره وي. das Kopftuch د سر دستمال. der Mantel هغه بالاپوش ورته وایي. die Handschuhe دستکښ. die Mütze یو ډول د ژمي خولۍ دي. die Socken جرابې او Stiefelmuse das Hemd یخنقاق. die Turnschuhe یو رقم سپورټي بوټونه دي. die Hose پتلون. der Schal مغه دستمال ته وایي او die Jacke جاکټ. دا هم زموږ نن دوهمه ویډیو. تر درېیمې ویډیو پورې
ښې چارې.